په کابل ښار کې د یو شمېر چینایي مشکوکو وګړو د نیولو راپورونو د چارو د یو شمېر کارپوهانو او عامو افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. د هند هیواد ټایمز رسنۍ د راپورونو له مخې ملي امنیت په کابل کې د چینایي وګړو 11 کسیزه ډله د جاسوسۍ او ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولې ده. یا د رسنۍ د امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د ملي امنیت ریاست شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل په شیرپور او څلورمه کارته کې د یانګ او شاهونګ په نومونو 2 چینایي وګړي له یو اندازه چاودیدونکو توکو، وسلو او د کیټامین له بېهوښه کوونکي پوډر سره نیولي دي او تر هغه وروسته 8 نور چینایي وګړي د جاسوسۍ او د یوې ترهګرې کړۍ د کنټرولولو په تور نیول شوي دي. یاد راپور کې راغلی بیجینګ له کابله غوښتي دي چې په دې تړاو خبرې ونه کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان د داسې کسانو نیول چې هیواد ضد کړنې ترسره کوي یو ښه ګام ګڼي. دوی وایي د تورنو کسانو کړنې چې د اټکل له مخې به کړنې یې بهرني ابعاد لري، نو د جزا د نړیوالو حقوقو له مخې محلي صلاحیت پرانسیپ تر ټولو پیاوړی او قوي دی، نو باید دغه مجرمین په افغانستان کې محاکمه او مجازات شي. بل نړیوال هم غوښتنه ده چې تاسو ډوډۍ موږ ته راکوئ، خیراتونه هم راکوئ، زبر ځواکونه، او بیا مو وژنئ، دا خو نور مه کوئ، بس دی، نور خو موږ هم په دې باندې پوهېږو چې تاسو زموږ غلط استفاده کوئ او د دولتونو غلط استفاده کوئ. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د چین دلچسپي او اوس یو شمېر تخریبي کړنو کې د دغه هیواد د وګړو دخالت د اندېښنې وړ ګڼي. دوی وایي باید حکومت یاده ستونزه په جدي توګه د چینایي چارواکو سره شریکه او راتلونکي کې د داسې کړنو د مخنیوي ډاډ د ترلاسه کړي. دغه وګړي باید په افغانستان کې محاکمه او مجازات شي، ځکه محلي صلاحیت پرنسیپ د جزا نړیوالو حقوقو کې تر ټولو پیاوړی او قوي پرنسیپ دی او دغه پرنسیپ له لوري باید دغه وګړي په افغانستان کې محاکمه او مجازات شي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر عام افغانان هم د چینایي وګړو د نیولو راپورونه غوسه کړي او په دې تړاو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. دوی ویلي چین هم غواړي افغانستان کې خپله نیابتي جګړه مخته یوسي، خو که خپلو یادو چارو ته دوام ورکړي له سخت تاوان سره به مخ شي. تیر کال هم یو شمېر رسنیو راپورونه خپاره کړي ول چې چینایي ځواکونو د بدخشان سره نږدې یو شمېر سیمو کې پوځي مانورونه ترسره کړي او د یادو سیمو د لاندې کولو پلانونه جوړوي.